السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وجوړ وای. ملګرو نننی ټاپک چې دی هغه ډېر مهم ټاپک دی، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې په هر څه باندې پوه شئ. نو ملګرو که تاسو امازون باندې خپل سامان خرڅوئ او غواړئ چې خپل سیل زیات کړئ یا خپل سامان ډېر زیات خرڅ کړئ، نو څنګه به د خرڅولی شئ؟ یا که تاسو نوی امازون ته راغلی وئ نو خپل سامان به څنګه تاسو خرڅولی شئ چې تاسو سیل زیات وکړئ. نو دغه ډېرې زیاتې طریقې دي. اوله مهمه طریقه چې ده هغه بای بوکس وین ده. اوس به تاسو خپل امازون سیلر اکاونټ کې کتلی وي بای بوکس وین. زه یې تاسو ته ښایم دلته. اوس کله چې لاړ شئ تاسو خپل امازون سیلر اکاونټ ته، اوس دلته تاسو کتلی شئ بای بوکس وین، BUYBOXWINS بای بوکس وین. دلته هر یو خپله معنا لري. اوپن اورډرز، ټوډے سیلز، بایر میسیجز. دلته بای بوکس وین چې کوم دا ډېر مهم ده، دې ته باید ډېره زیاته پاملرنه وشي. اوس که ته غواړې چې دا بای بوکس وګټې نو دا به ته څنګه ګټلی شې؟ نو که چېرته ته بای بوکس وګټلی نو تا سیل به زیات شي. نو اوس تاسو به وایئ چې بای بوکس څه ته وایي، راځئ چې دا زده کړو. نو لاړ به شو PPT ته. دلته اوس تاسو کتلی شئ بای بوکس وین. اوس به ول راشو چې بای بوکس څه ته وایي. When you compete with other sellers who offer the same item on Amazon with low price is known as buy box win. دلته چې کله تاسو مقابله کوئ په امازون باندې د نورو سیلر سره، د نورو دکاندارو سره یا د نورو چې څوک سامان خرڅوي سوداګر سره تاسو مقابله کوئ په امازون باندې، نو هلته چې تاسو کله کم پرایز ورکئ نو دا ته وایي چې buy box win. اوس دلته وګوره دویم مهم 85% of all sales are awarded through the buy box. چې 15% کوم چې سیل امازون باندې کوم سیل سامان خرڅیږي، کوم سیل چې کیږي هغه بای بوکس والای کوي. کوم کس چې بای بوکس ګټي نو هغه سیل کیږي. 15% سیل په امازون باندې بای بوکس خلکو ته کیږي. او دریم مهم چې کوم دا فوکس اون امازون بای بوکس ویل هیلپ یو میک مور سیلز. چې کله چې ته بای بوکس ګټئ په امازون باندې، کله چې تاسو بای بوکس وګټئ نو ستاسو سیل به ډېر زیات شي. اوس د بای بوکس موږ څنګه ګټلی شو دلته اوس وګورئ. Amazon considers FBA to have essential perfect metrics across these variables. یای چې کله تاسو FBA کوئ fulfillment by Amazon، یو FBM ده یو FBA ده. دلته FBA زه ښیم FBA. چې کله تاسو FBA کوئ نو تاسو بای بوکس ګټلی شئ. FBA کې چانسز ډېر زیات وي چې تاسو بای بوکس وګټئ. دلته اوس وګورئ شپږم چې کوم دی reduce your shipping time. کله چې تاسو خپل شیپینګ ټایم کم کړئ، مطلب درونه ته څلورو ورځو پورې کړئ، دلته هم تاسو بای بوکس ګټلی شئ. او دلته بیا وګوره شیپ کوکلی. کله چې سامان ته کسټمر ته زر ورسوئ دا ځای کې هم ته بای بوکس ګټلی شئ. کله چې نن مثال نن تا ته اورډر راغلو او تا سبا ته کوم یو اورډر چې راغلی و نن هغه ته سبا ته کسټمر ته ورسولو نو دا ځای کې هم ته بای بوکس ګټلی شې. and consider offering free shipping. کله چې ته کسټمر ته فری شیپینګ ورکړې، مطلب د شیپینګ پیسې نه ترې اخلې، نو دا FBA کې کېږي دغه فری شیپینګ. نو دلته اوس وګوره ګوډ فیډبیک سکورز particularly in the last 30 days. کله چې ستا فیډبیک کوم یو کسټمر تانې ښه کمنټ وکړي چې ستا سامان ښه ده نو دا ځای کې هم ته بای بوکس ګټلی شې. اوس به امازون کې موږ څنګه ګورو چې زمونږ بای بوکس ګټلی دی که نه دی ګټلی. راځئ چې لاړ شو امازون بایر اکاونټ ته. دلته اوس تاسو کتلی شئ. دلته اوس وګوره دا امازون ده .ae د UAE امازون دی. دلته اوس وګوره دی ټول دا د سپا کې دی. نو دلته اوس وګوره دلته پرایز دی 19.99. دلته هم 19.99 او دلته وګوره فری ډیلیوري ده. مطلب ټوټل پرایز کوم دا لینډر پرایز ده 19.99 ده. دلته اوس ګورو موږ چې نور سیلر شته که نه. دلته اوس وګوره 4 نیو سیلرز. دلته 4 نور سیلرز هم دي، مطلب نور خلک هم شته چې دا د سپکونه خرڅوي 4. دلته وګوره دا سیلر چې کوم دا فاطمي دی په 15 درهمه خرڅوي، دا چې کوم دا دی په 20 درهمه خرڅوي او د بل چې کوم دا دی په 50. نو دلته اوس بای بوکس کس ګټلی شي چې کوم کس پرایز کم وي. اوس به دلته تاسو وایئ چې دلته 15 ده نو بای بوکس به دا ګټي. نه،
دلته یو ډیر مهم پوینټ ده چې هغې ته باید پاملرنه وشي، هغه ده شیپینګ. دلته اوس وګورئ دا 19.99 ده، دلته 15 ده. دلته اوس بای بوکس کوم یو ګټي؟ دا یو ګټي به 19.99. ولې؟ ځکه چې دلته فری ډیلیوري ده. تاسو ته ما مخکې ویلي چې فری ډیلیوري وي نو هلته ته بای بوکس ګټلی شي. دلته اوس وګوره 19.99 پلس فری ډیلیوري، مطلب دلته فری ډیلیوري چارجز نشته، ډیلیوري پیسې نه اخلي. او دلته اوس وګورئ 15 جامع لس مطلب 25 درهم شول، نو دا زیات شول. نو بای بوکس دا یو کس نشي ګټلی. بای بوکس چې ګټي نو دا یو کس به ګټي. دلته اوس وګوره دلته دومره ډېر سیلرز دي، خو دلته بای بوکس دې کس ګټلی دی، اس ایم انټرپرایز دې کس بای بوکس ګټلی دی. نو کله چې موږ سامان اخلو، یو کسټمر سامان اخلي، نو د چا نه بیا اخلي؟ اس ایم انټرپرایز نه، ځکه امازون کسټمر ته کوم یو کس ښیي؟ دا یو کس به ورته ښیي چې اس ایم انټرپرایز، ځکه چې دې پرایس کم دی. نو که ته غواړې چې اوس دلته دا چیک کې چې دی بای بوکس ګټلی دی که نه، نو دلته به څنګه چیک کوئ؟ بله مهمه طریقه ایټو کارډ به ووایه. دا ایټو کارډ چې کله ووهلو دلته اوس وګوره ګو ټو باسکټ، دلته اوس وګوره 19.99 هغه کس چې کوم کس ما تاسو ته ښیلو هغه کس دلته راغلو، نو دلته بای بوکس دې کس ګټلی دی. اوس واپس ځو بیا، او دلته بل مهم پوینټ چې ما تاسو ته ښیلی و هغه و ډیلیوري ټایم. دلته اوس وګوره فری ډیلیوري پلس فاسټسټ ډیلیوري ټمورو، مطلب دا کسټمر ته سامان زر رسوي، نو دام بای بوکس ګټلی دی. او بل چې کوم دی امازون، چې کوم ځای کې امازون کې وي. اوس دلته وګوره دا یو چې کوم کولګیټ ټوت برش ده یا ټوت پیسټ، دا ټوت پیسټ ده، نو دا ټوت پیسټ اوس وګوره دلته اوس امازون کې دی، امازون هم کې ده، او دلته نور سیلر هم کې دي، تقریبا داسې وخه چې 9 نور سیلر هم کې دي. دلته اوس وګوره دا 18 ورکړی ده پرایز، دا 24، خو امازون څو پرایز ورکړی ده؟ 28. چې کوم ځای کې امازون کې وي نو هلته به تاسو نه ورځئ، ځکه چې امازون چې کوم ځای کې وي هلته بیا تاسو ته سیل نه راځي، ډېر کم چانسس وي، ډېر کم به تاسو ته سیل راځي. دلته تاسو وګورئ بای بوکس چا ګټلی دی؟ دلته بای بوکس امازون ګټلی دی. دلته چې اوس کسټمر سامان اخلي نو امازون نه به ډایرکټ اخلي، د نور سیلر نه به نه اخلي، دلته چې کوم سیلر دی. نو بای بوکس که غواړئ تاسو بای بوکس وګټئ کوم ځای کې چې امازون نه وي هلته کې تاسو سیل وکړئ، تاسو ته بهتره طریقه ده. ځکه کوم ځای کې چې امازون وي نو هلته بیا سیل نه کیږي، هلته ټول سیل امازون ته کیږي، تاسو ته نه کیږي. مثال دلته مې تاسو ته وښیلو، دلته تاسو خپل سیل کولی شئ، دلته امازون نشته، دلته ټول زما ستا په شان کسان دي سامان خرڅوي. دلته وګوره دا 4 سیلرز دي، دلته ته بای بوکس ګټلی شي. نو که غواړئ چې خپل سیل زیات کړئ، خپل سامان خرڅ کړئ، نو بای بوکس ته تاسو ډیر کوشش وکړئ، خپل پرایز باید کم ورکړئ، که هم یو فیل سم وي. دلته اوس وګوره دلته 19.99 ده، که دلته ته 19.98 ورکړې نو ته هم بای بوکس ګټلی شئ. نو پرایز سره باید ډیره پاملرنه وشي. بس خدای دې وکړي چې پوه شوی به وای، که پوه شوی نه وای لاندې کمنټ کولی شئ. په خدای مو سپارم، السلام.